سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو سیم کارت څخه د انټرنیټ د MB قرض واخلو. یعنې ملګرو دا به تاسو ته معلومه وي چې موږ تنها کولی شو موبایل بخښنه سیم کارت سره څنګه کوو تنها پیسې قرض واخلو، خو نه موږ کولی شو چې له سیم کارت څخه MB هم قرض واخلو. خو کوم سیم کارتو کې یعنې یو مخصوص سیم کارت ده، په هر سیم کارت کې دا طریقه کار نه کوي. یعنې تنها په روشن کې دا کار کوي، یعنې موږ تنها په روشن سیم کارت کې کولی شو چې MB انټرنیټ قرض واخلو. خو ولې ملګرو په تنها په روشن کې کار کوي او په نورو سیم کارتو کې کار نه کوي؟ ځکه چې روشن ملګرو ډېره پخوانۍ شبکه ده، دې کې زیات زیات نورې ځانګړتیاوې هم شته موږ تاسو لپاره د اسانتیا لپاره. له همدې خاطر چې روشن سیم کارت څخه موږ کولی شو انټرنیټ MB هم قرض واخلو. نو ډېره اسانه خوندوره معلوماتي ویډیو ده. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نور ما که تر اوسه پورې هم د ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې چې کوم د بیل آیکن ده په هغه باندې هم کلیک کړئ او هغه آل ته ورسوئ، تر څو زموږ هر نوې اپلوډ شوې معلوماتي ویډیو ټوله مخکې تاسو ته درشي. نور مو که ویډیو خوښه سوه ویډیو ورسره لایک او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. اوس ورځو د ویډیو ته ویډیو ښه کوو چې موږ څنګه کولی شو سیم کارت کې څنګه کوو MB قرض واخلو او ورڅخه ګټه واخلو. دې لپاره ملګرو هماغه مخکې هم په دې باره کې ما یو ویډیو جوړه کړې چې څنګه کولی شو MB یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ولېږو. البته نن همغه اپلیکیشن کې کوو چې انټرنیټ MB قرض اخلو. هغه سیم کارت کې ملګرو کوم چې ما درته وښوده دغه ایمرس په نوم اپلیکیشن و، هغه کې موږ چې انټرنیټ MB لېږل یو په دې روشن سیم کارت کې ملګرو هغه کار کوو که نه، تاسو ته څه پته هم نه لګي چې چېرې مو هغه ویډیو کتلي. بل ملګرو په اتصالات سیم کارت کې څنګه کوو MB موږ څنګه شو لېږلی شوې. یعنې په د اتصالات او روشن کې موږ کولی شو څنګه کوو MB ولېږو یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته. نو په یو سیم کارت کې هم موږ نشو کولی. خو البته ملګرو چې دا څنګه د انټرنیټ موږ قرض اخلو ملګرو، دا هم ملګرو تنها په د اتصالات کې کار نه کوي، دا بیا تنها په څنګه کوي په روشن سیم کارت کې کار کوي. نو روشن سیم کارت څنګه ده ملګرو، دغه د روشن لوګو خپله ده. صحیح ده ملګرو، دا د روشن څنګه دي ځانګړتیاوې دي. صحیح ده، په دغو کې موږ کولی شو روشن څخه MB قرض واخلو. ملګرو دا اپلیکیشن لینک انشاءالله د کوم چې ایمرس اپلیکیشن ده ملګرو، دغه لوګو یې تاسو ته وښیم که چېرې ما مخکنۍ ویډیو نه یې کتل. دا ایمرس په نوم کوم اپلیکیشن چې ده ملګرو، دې لینک انشاءالله د ویډیو په ډسکرپشن کې در کومه. له هغه ځای څخه بیا تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن په ډېره اسانۍ باندې را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو، کله مو چې دا اپلیکیشن خلاص کړو دلته به تاسو څنګه کوئ د روشن لوګو څنګه کوئ، د کوم ځانګړتیا چې د روشن دی دا به تاسو دلته راولئ. نو دا مو دلته راوست ملګرو، دلته لاندې یو اپشن موږ ته راکوي سرویس خدمات، یعنې خدمات سرویس یا هم که تاسو پښتو ته ژبه اړولي. پښتو چې دا ملګرو دې ژبه په انګلیش کې، نو تاسو دلته څنګه کوئ ژبې ورته انتخاب کوئ، که انګلیش مو خوښوه، که دري مو خوښوه او که پښتو مو خوښوه. ما ژبه ورته پښتو ته کړې ده. صحیح ده، نو دلته ملګرو په دې سرویس خدماتو باندې کلیک وکړو. سرویس خدماتو باندې چې ملګرو کلیک وکړو دا صفحه موږ ته راکوي. دلته لیکل چې موږ کریډیټ زیات کړو، دا ملګرو پور پیسې قرض واخلو. البته دلته بیلانس کتلی شو، دلته پیسې انتقالولی شو، دلته 3G فعالولی شو او دلته VPN تنظیمات کولی شو. دا کوم چې ملګرو اتې واره ما ویډیو باندې جوړه کړې MB څنګه استولو یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته. البته کوم زموږ مین کار دی دا نن ویډیو مې ورپاره جوړ کړی د انټرنیټ قرضه، یعنې موږ کولی شو انټرنیټ MB هم څنګه کوو قرضه واخلو. نو دلته ملګرو په دې باندې موږ کلیک کوو. کله چې ملګرو په دې باندې کلیک کوو تاسو دلته ورته وګورئ ملګرو پرته د اپلیکیشنه تاسو څنګه کوئ هم کولی شئ چې انټرنیټ MB څنګه کوئ قرض واخلئ. دلته ورته وګورئ ملګرو تیار خپل میسج تا راغی، پاسې 200 لیکلي ملګرو، دا د 200 صحیح شو او لاندې لیکلي د L فاصله سل صحیح شو. دا به څنګه کوئ تاسې سینډ کوئ. لاندې اپلیکیشن آپشن ده ملګرو، دا څنګه کوئ تاسې ور سینډ کوئ. ملګرو دا که چېرې تاسو ته هغه اپلیکیشن هم نه وي، چېرې دا کوم کوډ چې ما ورکړی ورته وګورئ 200 ولیکل او L فاصله یا هم سپیس سل ورته ولېږئ. نو تاسو څنګه کوئ MB قرض اخیستلی شئ. نو دې صحیح ځای که چېرې تاسو سکرین شاټ اخلئ هم که د ویډیو درته را ډاونلوډ کوئ، نو دا تاسو باید ځان سره په یاد ولرئ 100 L فاصله 200 سینډ کوئ، تاسو ته به MB قرض راکړي. البته کله چې دا سینډ کړه تاسو د MB مقدار ښیي څومره MB تاسو را قرض کولی شئ.
دا ملګرو لکه پیسې مثلا تاسو هر کله چې پیسې ملګرو رالیږئ هغه څنګه کې یو څه بیا زیاته درنه کټ کوي. دا هم تاسو کله چې ام بي جمع کړئ څنګه کې یو څه ام بي زیاتې درنه کټ کوي. مثلا موږ پیسې سره را قرض کولو چې 10 روپۍ مو را قرض کول بېرته موږ نه 12 روپۍ کټ کوي. همداسې ام بي حساب هم ملګرو همداسې ده. نو دا ملګرو د نن ورځې ویډیو موږ ورته څه توګه نور په ام ټي ان کې هم دا کار نه کوي. اتصالات کې هم څنګه کې ملګرو قرض نه اخیستل کېږي. اتصالات کې مخکې غوندې ام بي انټرنټ څنګه کو ام بي لګل کېدل، یعنې یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ام بي لګل کېدلی، خو نورو سیم کارټو کې دا کار نه کوي. دا ملګرو په څنګه کو بې سیم کې هم کار نه کوي، همدارنګه سلام کې هم څنګه کوي کار نه کوي. تنها روشن سیم کارت کې دا طریقه کار کوي. نو دا ملګرو زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښوي او شی مو ترزده کړي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مدد کومه په لوی بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.